خپلې د فضا خولۍ ټینګې ونیسئ، ځکه چې د ناسا د کروسټي روور داسې یو عجیبه ډبرین جوړښت موندلی چې شاید تر اوسه تر ټولو عجیبه وي. ښایي له تاسو سره پوښتنه پیدا شوې وي چې روور څه شی دی. روور هغه کوچني روبوټي موټر ته ویل کېږي چې ساینسپوهان یې نورو سیارو یا سپوږمۍ ته لیږي تر څو هلته وګرځي او څېړنې وکړي. دا وسایل عموما څرخونه لري او د ځمکې له لرې څخه کنټرولېږي. روورونه د سیارې پر سطحه ګرځي، انځورونه اخلي، ډبرې او خاوره معاینه کوي او ساینسپوهانو ته معلومات لیږي. د دوی موخه دا ده چې پوه شي هلته اوبو، منرالونه یا د پخواني ژوند نښې شته که نه. د مثال په توګه د ناسا څو مشهور روورونه مریخ ته لیږلي دي، لکه کروسټي روور، پرسیورنس روور او اپورچونټي روور. دا روورونه د کوچنیو لابراتوارونو په څیر وي چې پر سیاره ګرځي او ساینسپوهانو ته ډیر مهم معلومات راټولوي. اوس راځئ لږ شاته لاړ شو 2012 کال ته، کله چې کروسټي په بریالیتوب سره د مریخ پر سطحه ښکته شوه. هغه وخت دا د روورونو ملکه بلل کېده، ځکه چې تر ټولو لوی او تر ټولو پرمختللی روور و. له همغه وخته تر اوسه ډیر مهم کشفونه شوي دي. حتی داسې شواهد یې موندلي چې ښیي په مریخ کې یو وخت اوبو او عضوي مالیکولونه موجود وو. دا موندنې د دې لپاره لوی ګامونه وو چې پوه شو آیا مریخ کله هم د کوچنیو ژوندیو موجوداتو کور پاتې شوی که نه. خو باید دا هم هیر نه کړو چې کروسټي نور ډیر زوړ شوی دی. دا شاوخوا 11 کاله کېږي چې د مریخ پر سطحه ګرځي. اوس نوی روور یعنی پرسیورنس روور هم لیږل شوی چې عصري تجهیزات لري. سره له دې کروسټي لا هم خلک حیرانوي، ځکه کله ناکله داسې ډبرې پیدا کوي چې د ځمکې د پیژندل شوو شیانو په څیر ښکاري. ځینې د کب د ملا د هډوکي په شان ښکاري او ځینې نور د ټرافیک څراغونو ته ورته دي. خو اوس انټرنیټ د یوې بلې حیرانوونکې موندنې له امله تود شوی دی. کروسټي کیمرې داسې انځورونه اخیستي چې خلک یې د اژدها د هډوکو په نوم یادوي. یو اسټروبیولوژیست وویل موږ مخکې هم په مریخ کې عجیب شیان لیدلي، خو دا موندنه تر ټولو لوړه ده. اوسنی علمي نظر دا دی چې دا جوړښتونه د بادونو د اوږده فرسایش له امله رامنځته شوي دي. ښایي د مریخ قوي بادونو د دې ډبرو بڼه ورتغیر کړې وي. ممکن تاسو فکر وکړئ ښه دا خو یوازې یوه عجیبه ډبره ده، نو ولې دومره مهمه ده؟ ځکه دا موږ ته یادونه کوي چې موږ لا هم د خپل سور ګاونډي په اړه ډیر لږ پوهیږو. له سور ګاونډي څخه مې موخه د مریخ سیاره ده. د کروسټي اصلي ماموریت دا دی چې څومره امکان وي معلومات راټول کړي او دا معلومه کړي چې آیا مریخ کله هم د مایکروبي ژوند لپاره مناسب ځای وو که نه. دا لومړی ځل نه دی چې کروسټي داسې عجیب شیان مومي. یو ځل یې یوه کوچنۍ ډبره وموندله چې د فوسیل شوي کتاب په څیر ښکاري. تصور وکړئ که په مریخ کې یو کتابتون وموندل شي، خو دا ډبره ډیره کوچنۍ ده، یوازې شاوخوا 1 انچ پلنوالی لري. د ناسا ساینسپوهان وایي چې په مریخ کې داسې عجیب شکل لرونکې ډبرې عامې دي. د میلیاردونو کلونو راهیسې د مریخ بادونو نور مواد له منځه وړي او یوازې دا ځانګړي شکلونه یې پرې ایښي دي. په 2022 کال کې کروسټي یوه بله عجیبه موندنه هم وکړه. یو کوچنی معدني ګل چې د ګل د څانګو په څیر ښکاري. دا جوړښت هغه وخت جوړیږي کله چې پخواني اوبو د ډبرو له موادو سره تعامل وکړي. بل ځل کروسټي د مریخ د لمر د وړانګو واضح انځورونه واخیستل. کله چې لمر د مریخ پر افق ښکته کیږي، د وریځو له تشو څخه وړانګې تیریږي او یوه ډیره ښکلې منظره جوړوي لکه د طبیعت لیزري ننداره. یو بل مشهور انځور داسې ښکاري لکه په مریخ کې یوه دروازه وي. انټرنیټ کې خلک ډیر حیران شول او عجیبې نظریې پرې خپرې شوې، خو ساینسپوهانو وویل چې دا یوازې د طبیعي فرسایش نتیجه ده. حتی که دا دروازه وای هم لوړوالی له 3 فوټو کم دی، نو ښایي یوازې د کوچنیو خیالي مریخي موجوداتو لپاره مناسب وای. ساینسپوهان باور لري چې دا جوړښت شاوخوا 4 میلیارده کاله مخکې د رسوبي طبقو له جوړېدو څخه رامنځته شوی دی. وروسته د مریخ بادونو دا طبقات ورو ورو تخریب کړل او دا عجیب شکلونه یې جوړ کړل. یو بل حیرانوونکی کشف هم شوی دی. د مریخ په یوه لویه کند کې داسې نښې لیدل شوي چې ښایي د اوپال قیامتي ډبرو څخه جوړې وي. دا ښیي چې هلته یو وخت اوبه موجودې وي.
کله چې ساینسپوهان د اوبو نښې پیدا کړي نو دا ځکه مهمه ده چې اوبه د ژوند لپاره اساسي شرط بلل کیږي. په همدې وخت کې بل روور هم په مریخ کې مهم کشفونه کړي دي. په 2025 کال کې یوه عجیبه ډبره وموندله. سطحې په کوچنیو کروي دانو پوښلې وه. دا ډبره داسې ښکاري لکه د منځنیو پیړیو د یو جنګي سرتیري خولۍ. د دې سطحه له ګڼو کوچنیو کروي ذرو جوړه ده. ځینې ساینسپوهان فکر کوي چې دا ښایي د اوبو اورغورځېدنې یا د اسټراید د ټکر له امله جوړه شوې وي. په مریخ کې ورته کروي دانې کله کله د کمژورو اوبو په چاپیریال کې جوړیږي. که په مریخ کې هم داسې وي نو دا ښیي چې هلته یو وخت اوبو او ممکن ژوند موجود وو. پرسیورنس روور په 2020 کال کې د همدې لپاره مریخ ته لیږل شوی وو ترڅو معلومه کړي چې آیا مریخ د ژوند کولو لپاره مناسب دی او کنه. دا ماموریت د آرټمیس پروګرام له پروګرام سره هم تړاو لري. هدف دا دی چې لومړی په سپوږمۍ کې اوږدمهاله اډې جوړې شي او وروسته انسان مریخ ته ولېږل شي. په همدې حال کې د ایلون ماسک شرکت سپیس ایکس هم پلان لري چې د 2026 کال تر پای پورې بې پیلوټه ماموریتونه مریخ ته واستوي. په تیرو کلونو کې څو روورونه مریخ ته رسېدلي دي. لومړنی روور په 1990 کال کې ښکته شو. وروسته اپورچونټي واستول شو چې باید یوازې 3 میاشتې کار یې کړی وای، خو حیرانوونکی و. 15 کاله یې فعالیت وکړ. ساینسپوهان اوس غواړي پوه شي چې دا عجیبه کروي ډبرې اصل کې له کوم ځایه راغلي او څنګه جوړې شوي دي. د دې ډبرو مطالعه کولی شي موږ ته د مریخ د میلیاردونو کلونو تاریخ او د هغه د چاپیریال په اړه ډیر څه راڅرګند کړي او ښایي همدا څېړنې بالاخره دا پوښتنې حل کړي آیا په مریخ کې کله هم ژوند موجود وو. د دا ډول علمي او معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.